نو زمارو ډیر د الله د خوښي مونځ دی د قدسا د تهجد دا مونځ او حدیثو کې ډیر زیات فضایل راغلي دي رسول الله مبارک وی افضل الصيام بعد رمضان د روزو د رمضان د روزو نه پس چې الله ته محبوب ترین روزه ده ناغه د محرم د لسمه روزه لکه تاسو ډیرو مرګرو بنی ولي دا الله ته ډیره محبوبه ده او افضل الصلاه بهترین مونځ چې الله وی ما ته وخت پس د فرموزونو نه ناغه د قیام الليل د شپې مونځ د تهجد مونځ الله وی دا ما ته ډیر زیات محبوب دی او هر انسان چې کامیابی ته رسیدلی دی کنه نو ګورې د دې مونځ د برکت لري تاسو دا بزرګان یاد وګورئ تاسو دا اولیاء یادوي رسول الله مبارک وی یو څو پیدې وره وی علیکم بقیام اللیل وی پزان باندې د شپې دا مونځ لازم کې یعنی خامخا کوي ولی وی چې څومره مخکینی نیکان بزرګان اولیاء او پیغمبران تیر شوي دي دی پیغمبره او دی ولایت او دی نیکوالی او دی بزرګۍ ته چې رسیدلی دي نو دا د شپې د مونځ د برکت رسیدلی تا وی پزان لازم کړو دویم نمبر یې وره وقربة الى الله او دا الله رب العالمین د نزدېکت لوی ذریعہ ده اول لوی ذریعہ ده خدای دې کې چې الله موږ او تاسو له توفیق راکړي دا به د الله په فضل کې دا الله د قرب څنګه ذریعہ ده يرونو دا موږ د جمعې منظم کوو وپسې تاسو نفلونه کوي د اشراق منظم کوي او ډیر مرګري به پکې د استاخت منظم کوي د ماخام اوابین به کوي نور نفلونه به کوي تاسو ګوره خیر بیګاله لګټریو کې د دې نور نفلونو په وخت کې د زړه کیفیت مو ګوره او چې د سار دی مونږ د دې پښمنی لرا پاسه چې خزو وده بچي وده دي خلق وده دي تیار ده یو تی او یو د الله ذات وي زما د الله په ذات باندې قسمی د الله ټول توجه الله ته نو دا قرب ال الله نشو دا قرب ال الله لوی ذریعہ د دویمه وره دریمه نمبر په دی وره یکفر سیئات ګورا یو د ګناهونو معافی من ګناهونه کړی دي ټول په دې جماعت کې چې دا څومره ناز دي من ټول ګناهګاران یو د ګناهونو معافی لوی خبره ده او یو د ګناه کفاره د ګناه کفاره لکه بالفرض تا قسم خلونو دا قسم څه شي ده چې مات کنو کفاره د درې روجي بنيسي یا بل سو کسان مسکینانو لا طعام ورکه یا بمرئی آزاده ده کفاره ده ده کفاره ده د قشان دی په حج کې او په عمره کې دی هغه واجباتو کې سپری خودل نو داغي بیا څو ورکه دم به ورکه کفاره به ورکه ته مانه ګناهونه شوي دي اوس د ګناهونو د کفاره څه شي دي رسول الله مبارک ویلي دي دقه مستا د تمام ګناهونو الله کفاره جوړه کی دریم نمبر دا شو سلورم نمبر وره سلورم نمبر دا دی چې ستا د بدن څومره بیماری دي دا رسول الله ویلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده حدیث ته تبعو خم حواله را سره شته چې د انسان باندې دا بیماری راځي کینسر راځي ایډز راځي د ګردو بیماری راځي شوګر راځي هارت اٹیک راځي فالج راځي کم سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کم سړی د تهجد منځ کوي الله رب العالمین به د مرګ پورې په د چرته مهلک بیماری رانه وي دی به د بیمارونو لري فائدې ډېره زیاته دا الله رب العالمین د قرب ذریعہ ده د جنت دا لو اسانه لار ده اسانه په دې يهودو کې ډېر وی عالم او الله بیا رسول مسلمان عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ د يهودو لوی عالم نو دا تورات یو کته نو په تورات کې د نبی علیہ السلام صفات دي نو چې رسول الله مبارک صفات یو کته نو را روان شو په دې پیغمبر ګورم او پس ورکی یو څو سوالونه راوستل چې د تپوس پتیو کوم د کو د دې سوالونو صحیح جواب راکړ دا بغیر د پیغمبر نه بل چاته دا سوالونه نه دی معلوم
نو که صحیح جواب یې راکړ نو دا به په حق پیغمبري او که د دې سوالونو غلط جواب راکړ نو دا بیا پیغمبر نه دی دا بیا د اصل د نبوت دعوه کړې وی رالمه په زړه کې مې دا سوالونه ایښي دي وی نبی علیہ السلام لګیا دی د صحابو منځ کې ناست دی احادیثو کې راځي وی چې کله رالمه وی تپوس مې وکړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کم ځای دی وی راته وی چې دلته ناست دی وی په کمره باندې یا په جومات باندې راننوتم وی اوس مې په زړه کې سوالونه دي خو چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته رالم او نبی علیہ السلام میں مخامخ اولید او د نبی علیہ السلام پا مخ مبارک میں نظر اولگید وی پاغزے میں آوازو کو زلکی میں مدونوی وی پاغزے میں آوازو کو چی واللہ ان وجہہو لیس بوجہ کذاب زما دا اللہ پا ذات باندې قسمی چی زما زلکی خو سوالو ندی چی زبت تپوس کومنو دا دی جواب برا کئی او کو جواب راکو نو پیغمبر بھی خو کو جواب رانکو نو پیغمبر بنی وی سوالونا مالونا میں پشا باندې لالل وی چی دا رسول اللہ مخ مبارک تمیو قتل وی ماوی چی قسم په خدای چې دا مخ د دروغجن سړي مخ نه دا رښتون کې سړي مخ دا رښتون کې سړي ته پوښتنه مسله لکوا دا مخ د رښتون کو دی مخ مبارک د رښتون کو دی وی خیر چې نبی علیہ السلام سره ملوم به ملاقات شو نو د رسول الله مبارک نه چې ملوم به تقریر وریدا د خپل زندګۍ لومبي تقریر لومبي نصيحت لومبي حدیث په زما غوږو لراغه ناغدار راغه چې نبی علیہ السلام خپل مرګرو ته یو سلور نصيحتونه وکړل چې یا ایها الناس اے خلقو افشوا السلام سلام خور کې واطعموا الطعام او په مسکینانو په فقراو باندې طعام او خیرات او صدقاتو کې او دریم نمبر څه چلو کې وصلوا الارحام د یو بل سره چې کومې د وینې رشتې دي صله رحمي وکړي صله رحمي څه ته وایي چې څوک تا سره نه روغی او ته سره روغی جواب سے توڑے آپ ان سے جوڑے دیتا صله رحمي وایي او د دې ډېر لوی ثواب دی او څلورم نمبر خبره چې مې ته واورېده نو هغه مې ته دا واورېده چې وصلوا باللیل والناس نیام د شپې مونځ کوه خو هغه وخت کې کوه چې خلک اوده وي نو چې د شپې مونځ کې او خلک اوده وي نو الله به د دې څلورو خبرو د برکت څه چلو کي تا خو څلور کاره وکړل سلام خورئ چې څوک پیژنې او که نه پیژنې سلام پې اچئ او دا یو ډېر ښکلي صفت دی چې سلام په چا باندې اچئ یا سلام علیه درست سلام اچوه السلام علیکم ورحمت الله هغه دې جواب درکوي وعلیکم السلام ورحمت الله دویم نمبر په خلکو صدقه کول دریم نمبر صله رحمی کول او څلورم نمبر چې خلک ودوي او ته الله ته ولاړې نو چې تا دا څلور کار وکړل نو زه به څه چلو کوم تدخلوا الجنة بالسلام الله وی زه به دې په سلامتۍ جنت ته داخل کم اوس سلامتي واورېده موږ دا ووایو سلامتۍ سره دا سلامتي څنګه ده ګوره ورونو یو سړی یو مقصدي ځای ته ځي د یو سړي مقصد دی لکه زه به تا ته ده ووایم چې پنډۍ کې زموږ کار دی یو ګاډی دی هغه علم یا یو ځای علم او یو مقصد مې دی هلته ځان رسو روان شم نو پیاده به روان شم ځکه کمزور یم د ګاډي خرچه را سره نشته پیاده به روان شم نو عثمانزو ته به لاړ شم نو چینچي کې به کېنم نو چې چینچي کې کېنم نو بیا به چارسدې ته لاړ شم نو د چارسدې نه به لاړ شم مردان ته نو د مردان نه به لاړ شم پنډۍ ته نو ورسېدم خو په څه سره ورسېدم په تکلیف ورسېدم په تکلیف ورسېدم یو رسېدل داسې چې دقلته د جومات ته ځم او جوال ته یم چې هلکه یو خشته مزېدار ایس ګاډۍ وګوره او ښه پکې په دې فرنټ سیټ کې کېنم او بس دې بایپاس ته او د بایپاس نه موټروې او د موټروې نه رسېدل نو په څه چلو رسېدل په اسامه په سلامتي ورسېدل اوس رونو موږ ته جنت ته تګ دی جنت ته تګ دی یو تګ داسې دی چې مخې ته م څو لارې دي مخې ته م ډېر پاټکونه دي یو د زنکدن پاټک دی سخت دویم نمبر پاټک بیا د قبر دی دریم نمبر پاټک بیا د قبر نه پاسېدل دي بیا د قبر نه پاسېدل دي نو بیا د حشر میدان ته تګ دی اوس دا هر یو پاټک داسې دی چې وخت نشته چې زه تا ته بیان کړم چې د زنکدن سخته څومره ده د قبر سخته څومره ده د قبر د بیا پاسېدل څومره سخت دي
بیا د حشر میدان ته تک څومره سخت دی او بیا دا ارس پریدا د حشر په میدان کې بیا ودرېدل څومره سخت دی. سورت مزمل کې ما بل شپه په ترجمه کې آیت وی یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به. وی د قیامت ورځ دومره سخته ده چې د روړي د ماشوم نه به د سختۍ ته وجې بوډا جوړ شي. سخته ده، ډېره سخته. دا ټولې پاټکونه موږ ته مخامخ را روان دي، خو رسول الله مبارک وی په دې څلورو خبرو عمل وکړه نو د دې ټولو پاټکو نه به دې بای پاس تدخلو الجنة بالسلام، په سلامتیا به دې جنت ته داخل پاټکو ماټکو نه به دې والو ما په سلامتیا هر یو پاټک کې به په کامیابۍ روانې. دا د دې څلورو خبرو د برکته. نو یو پکې څه شی دی؟ وصلوا باللیل والناس نیام. د شپې الله ته ودرېږه چې خلک ودې وي، چې خلک ودې وي الله ته ودرېږه. آسان کارونه دي، خدای پاک دې موږ ټولو له توفیق راکړي. نو الله ته د رسیدو بهترینه لاره ده دا ګورئ، الله ته د قرب بهترینه لاره ده. الله ته پې ډېر زر سړی رسي. د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دا لږ په غور باندې دا خبره واورئ. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ زوی و او د ده یو زوی و د دې عبدالله ابن عمر سالم نوم تابعي و، سالم رضی الله تعالی عنہ. نو د دې پلار متعلق وی د پلار مې راته وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې د ده عمر ډېر کم عمر وی دی وی ماشوم وی د رسول الله مبارک دا طریقه وه چې د سار مونځ وی وکړو نو بیا به مخ راوالو نو د خپلو ملګرو نه به یې تپوس کوي تاسو د بېګا چا خوب لیدلی دی؟ دا په حدیثو کې دي. نو چې چا به خوب لیدلی و که نه نو هغوی به نبي علیه السلام ته بیان کړه چې بېګا ما دا خوب لیدلی دی، بېګا ما دا لیدلی. نو رسول الله مبارک له خو الله د دنیا او د آخرت ټول علوم ورکړو. نو نبي علیه السلام به ورته د خوب تعبیر وویسته. صحابه به خوشحاله شو. وی دا به هر سار د نبی علیه السلام دا معمول و. کله چې به صحابو نه تپوس کوي تاسو کې چا خوب لیدلی؟ چې مې لیدلی هغوی به ورته وي چې چا به نو لیدلی نو غلی به شي. نو بیا به نبي علیه السلام وی ما بېګا خوب لیدلی دی. نو نبي علیه السلام به خپل خوب بیان. د عبدالله ابن عمر وی زه ومه ماشومه، خو چې دا صحابو به نبي علیه السلام ته تپوس وکړو دا یو صحابي به پاڅېده نو زه به دې زړه کې ډېر وپسکېدم چې یاره زم پاڅم او زم یو خوب ووینم او رسول الله مبارک ته بیان کړ. خو ما خوب نه لیده. وی خیر په دې ارمانونو کې مې یو شپه خوب ولیده. وی یو شپه مې داسې خوب ولیده چې زه ودېمه او په خوب کې وینم چې یو دوه خشته نوراني شکلونو والا بندگان رالل. وی ما ته تپوس وکړه چې تاسو څوک یې؟ نو هغې راته وایي چې موږ د الله فرشتي یو. عبدالله ابن عمر وی ما ورته چې څنګه راغلی؟ راته وی چې داسې د اسمان نه یو بیاس ته یو مضبوط پړی راښکته کړو. وی راته وی چې دا بیاس ته ونیسو وخېږه الله ته اسمان ته وخېږه. وی ما هغه بیاس ته ونیولو او ختم و دې کې راپاڅېد. یره وی خوب چې مې ډېر زیات خوشحاله شوم چې زه سهار به رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته بیانوم. وی چې سهار شو وی رسول الله مبارک وی چې چا بېګا خوب لیدلی دی؟ وی بس ټول مشران صحابه ناست دي. نو ما یې چې وی داسې ولاقم چې پاسم. وی بیا یو خو ډېر زیات ماشوم و، ځکه دی ډېر ماشوم و، الله وله علم هم ډېر ورکړو او ډېر زیات حیادار هم و، ډېر زیات حیادار هم و. خولې باندې به د نبي علیه السلام او د پلار په مخ کې څه نه وي، ځکه دا خو په روایاتو کې باقاعده راغلي دي. وی نبي علیه السلام یو ځل د یو اونې تشبیه ورکړه چې دا د چا په شان ده. د یو اونې د قجورې تشبیه یې ورکړه چې د قجورې اونه د چا په شان ده. نو صحابو له د دې جواب نه ورکړو. دا عبدالله ابن عمر وی زه ډېر پوټېقنی وم، ماشوم وم. وی د دې دا جواب ماله راته
وی یاره ما وی چې ویمه خو د حیا د وجې مې بس پکې څه دغه دی نو د دې د وجې زه غلی شم او وی مال هغه معنا راتله چې د قجورو مثال په شان د انسان دی وی دا مال راته نو چې چا ونه ویني ما نو رسول الله مبارک چې تاسو له نه درځي صحابه وي چې موږ نه وی چې دا په مثال د انسان دی نو چې نبی علیہ السلام رخصت شو ما بابا ته مې وی چې بابا قسم په خدای دا سوال مال راته خو ما تاسو ته د حیا د وجې نه وی او ما نبی علیہ السلام ته د حیا د وجې نه وی نو یو حضرت عمر راته سوي راته وی چې بچیا چې د دنیا سره د راغشته وي او د دنیا سپین زر د راغشته وي او د دنیا دا څومره مالونه د راغشته وي او زما د پاره یعنی چې زما د پلار په دې خوشاله شو د الله په لار کې دې ورکړې وي قسم په خدای خو په دې خوشاله شوم او چې کوتا د اسوال رسول الله مبارک ته ټیک کړي نو یو اوسم د حیا د وجه وي د خوب د حال رسول الله مبارک ته نشو وی خیر بس ټول غلی وي وزم غلی وي کور تراله وی چې کور تراله وا خو ما چې خوب خو ملي دلې دي نو یې اقلال رسول الله مبارک کرا او التخذ رسول الله مبارک په کور کې سوک ناس خورې ناس توا حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها کنا دا د عبد الله ابن عمر خور وا او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لور وا نو خور سره خلق به تکلف وي نو یو خور ته میوي چې خور بیبي بیگا می داسې خوب لیدلو او ډیر پارمانونو می دا خوب لیدل دي او رسول الله مبارک ته مینه شویلې نو تاته بیانوم او تی رسول الله مبارک ته وایا نو چې هغه څه تعبیر درکنه بیا ماته وایا وی خیر خور ته می دا خوب وي او عزت کور تراله وی چې کور ته درالما نو حفصه رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام ته خوب شروع کړ چې ورور مې راغلو داسې خوب لیدل دي اوهو چې دا خوب رسول الله مبارک ته بیان شو نو نبی علیہ السلام صرف دو الفاظ وی نعم الرجل عبد الله ابن عمر وی سب بهترین انسان دی عبد الله ابن عمر سب بهترین انسان دی سخل انسان دی او د د خپل والی به نورم الله رب العالمین زیات کی د د مرتبه به الله نورم زیات کی خلو کانا یصلی باللیل کو چر د شپې منځ د تهجد منځ شروع کو نو الله رب العالمین به ډیر لوی مقام ته ورسي د دې خو تعبیر دا دی چې الله ډیر لوی مقام ته رسي خو د دې د پاره ذریعہ دا ده چې د لوی مقام ته رسي چې د دې د پاره د شپې د تهجد د منځ شروع عبد الله ابن عمر سالم وی وورا وی دغه وخت کې د عبد الله ابن عمر څومره 12 کالو یا 10 کالو وی چې دا وته خور وی چې رسول الله مبارک دا تعبیر وکړ وی د 12 کالو نراواله د دقیق 12 کالو د عمر نراواله وی د بابا د سالم ویو د پلار د عبد الله ابن عمر نمی د سلور نیم شلو کالو عمر تو رسید او یو شپم تی د تهجد مصطفی بیا قضا نشو سړی دې مقام ته رسیدې مرتبه ته رسید نو زما خبره مقصد دا دی چې دا الله رب العالمین نزدېکت لوی ذریعہ ده او الله رب العالمین په انسان لوی مقام ورکړي نبی علیہ السلام وی اشراف امتی بدایو بهم د دینه پس بیا بل خبره تاسو وی اشراف امتی زما د امت عزت ترین انسانان عزتمن منګم وای پلان کې عزتمن دی پلان کې عزتمن دی پلان کې عزتمن رسول الله مبارک وی زما د امت عزتمن اشراف څه ته وی یی دا ډیر شریف سړی دی دا ډیر عزتمن سړی دی دا ډیر مکرم انسان دی من خدا وایو کنه نبی علیہ السلام وی زما د امت عزتمن شریف مکرم خلق سوق دی دو قسم خلق دی حملت القرآن حاملین د قرآن چې څوک د قرآن درس کوي څوک قرآن وای څوک قرآن یادای څوک قرآن خي څوک د قرآن ترجمه خي څوک د قرآن علوم خي دا زما د امت بهترین خلق لکه علما دي حافظان دي قاریان دي الله نبی علیہ السلام وی دا زما د امت اشراف ترین خلق
نو تاسو خو به دا خو قاریان دي په دې ټول جماعت کې به یو درې یا څلور علما دي یا لس یا 15 حافظان او قاریان به نور خو ټول تاسو دا عام او موږ عام خلک نو دا خو پکې موږ را نه نظار شم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره ستا د پاره انده فضیلت راوستې دو زما د پاره اشراف امتی حملت القرآن زما د امت اشراف خلق یو آغا دی چې حاملین د قرآن دی او دویم نمبر سوک دی و اصحاب اللیل او سوک چې د تهجد المنز لپاسی دام زما د امت اشراف خلق دی تاسم پاکی رالی او چې سوک پاسی گوری چې سوک پاسی نو تا پی اللہ عزت من کئی مکرم دی کئی لوی مقام تا دی رسی یرونو دا با ولی منگا پریدو دا نن دا ارادو کے کہ انشاءاللہ تعالی منگ با دا دی موس پورا احتمام کو اللہ دی منگ طولو لتوفیق راگی خرون دا موس با کلکے دا دی وقت کم دیو دی دا دی وقت دا دی رونو چی دا ماسخوتن دا منز دا پس شورو شو تر دا سار دا بانگا پوری دا دی وقت اوس پتوی چې اعلی وخت راته وخایا نو دا ټولو نه اعلی وخت دی علماوی دا شپه په درې حصو کې شپه دی وخت کې نن سبا زما خیال د پوبان د شپږو نه شروع کیږي د ماښام باندې پوبان د شپږ بجې وي د پوبان د شپږو نه تر د سلور نیمو بجو پورې دا شپه ده دا په درې حصو باندې تقسیم کا بالفرض والتقدیر اسه د مثال په تور باندې چې شپږ بجې مونږ والو سلوري والو دا څومره وخت شو لس غنټې شو غالبا ها 10 غنټې اوس دا 10 غنټې لکه مونږ وایو 9 غنټې به والو بل فرض 9 غنټې والا رومبي 3 غنټې نه یعنی د شپږو نه 9 پورې نه د 9 نه 12 پورې نه د 12 نه راواله تر د سلور بجو پورې دا بهترین وخت دی بهترین وخت اوس چې په دې وخت کې ته کله راپاسې دی بس الله رب العالمین ته ودرېږه څومره به ودرېږي 2 رکعاتم کولی شي څلورم کولی شي شپږم کولی شي اتم کولی شي 12 کولی شي او 10 کولی چې څومره الله توفیق درکړي دا پکې نشته چې خامخا 12 رکعات دي دا پکې نشته چې 10 رکعات دي نه چې بس څومره الله رب العالمین توفیق درک اقوم ریوکا نو د دې لپاره به راپاسېدلي اوس به د راپاسېدو څنګه طریقې نو زمونږ د علماو دا طریقه هم ښولې ده یو خدا ده چې مصمم اراده به وکړي چې زه به پاسم مصمم اراده به وکړي الله رب العالمین به د خامخا پاسي یو خو مصمم اراده ده دویم نمبر دا کار دی رسول الله مبارک دام ښولې دی چې 2 کاره کوي یو خدا کوي چې پیشمنی کوي په دې باندې بروجي ته تقویت روجه برته آساني او دویم نمبر د ماسپخین قیلوله کوي قیلوله څه ته وایي چې سړی دا روټۍ وخوري او یو 10 منټه 20 منټه نیمه ګنټه یو ګنټه دا سر ولګي د دقی قیلوله نو دا کول نو د پیشمنی به دا برکتی چې روجه برته آساني او د قیلولی به دا برکت وي چې الله رب العالمین به د تهجد منځ لپاسي دویم نمبر دا طریقه او دریم نمبر راته زه د یو علماو طریقه خیمه او کو په دې راته زه قسم اخرم نو حانس بنیم چې الله به د خامخا پاسي کو قسم پر راته اخرم نو حانس بنیم الله به د پاسي ځکه الله به خامخا تا پاسي هغه طریقه څه شي درونو هغه طریقه دا ده چې کله د ماسوتن منځو کې نو په وخت سملې موبایل لا بلګه چټي دغه وخت ورکړي بس د ماسوتن منځو کوم ضروری کارونه دی غو کا او راځه سمله په وخت سمله چې کله سملې کنه نو داسې چل به وکي چې دا 4 قل خور له درځي کنه قل یا ایها الکافرین قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس خدا چاله ورزي دو وای او خدا نه درځي کنه نو تسبیحات فاطمه دا دی ما ته وګوره سبحان الله 3 کرتا الحمدلله 3 کرتا او الله اکبر 4 کرتا درځي کنه ټول له درځي کنه دا بوای او د دې سر نه راواله تر د دې خپو پورې پدې ټول پدې لاس پیدا سي چوکې او پدې ټول بدن راکاږي نو یو خود دې ثواب ډیر زیات دی ابر تبیا بیان
دویم نمبر پکې تاسو دا نیت وکړئ چې دوی خدای پاک ما سار پاسوي نو ما تاسو وی زما د الله په ذات باندې قسمی ان شاء الله به سره دوی هم کړه چې تاب الله رب العالمین تاجود منزل د دې کلماتو د برکت الله خامخا پاسي او څنګه باندې پاسي دا بمرته وي چې څوک راضي به یو پرشتہ برازي او تا بلقي او تا پاسي زه بیګاله دا کوي کې کو چا ونشو خو زم د دې حلیم آباد او د دې اتمازو د دې جمعات متاسو ټول می پیژنې سبا راته وي استاد جی تا خو کوم وظیفه چې مونږ ته کولې و غله زه پانه سید تاب الله رب العالمین خامخا پاسي په دې ځل کې بدا خامخا دا قصد او د اراده راولي ان شاء الله د دې د برکت به الله تا پاسي وګورئ دا نور منځونه به سره کې اسنه چې نور منځونه نه کې تهجد تسلی پین خطه دا ودی بیا نه قبليږي وره دا پینځواله وخت منځ هه ور یو خبره یاد ساته نماز د سحر د ماسپخین د مازیګر د ماخام د ماسپخین چې کوم فرایض دي فرضونه منځونه دي کو یو فرول رکعات نفلو کې کنا د ماسپخین مستنر سي کوي د مازیګر د فرایض وګوره خپل مقام دی نو فرایض بکې دی فرایض سره بدا چل کې نو بیا دا څومره فضایل چې میرا بیان کړل الله رب العالمین به دې مقام ته او یو بل خبره برته عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائے ورس خدا وګدیش پیری سړی خامخا په دې شپه کې یو ځل پاسی کنه سره پاره پاسی کروټم بدلی الحم بدل خدا ډیر دا بیمارانی یا دا شوګر والا یا دا بوډاګان دی په کې دی متیاز ولم ډیر پاسی او یا سے سړی د شپې پاسی بعض وخت پاسی ټیم ګوري رسول الله مبارک وي څوک چې د شپې پاسي نو دومره قدر کارو کې دا ګوره دا سه حواله برله در کوم دا سه حواله چې هغه زمنګ د فقر اسلام مولوی سره خبره وي دا پدې حواله مې رله د سټیلو می خونو ول دا سه حواله بدر کوم دا د هغه حدیث دی وای چې څوک پاسي د لو دی وي چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله بس دي زي پوره لا اله الا الله هو وحده وبسواه وایا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله دا چوي یوزل او دی لکه دا کروټي بدلاو مسلم نه پاسې دا متیاز نه پاسې دا یا الخ بدلاو یا اسی ټیم کتو دیوي او دقي وخت کې دوی چې یا الله اللهم اغفر لي خدای ما وبخي خدای ما تا سانتیا راولي یا نور سمره دعاګانې وي مونږ خو پرېدا مونږ د پاسې دل خو پرېدا د بخاری شریف حدیث دی رسول الله مبارک وي د دې کلماتو د برکت الله رب العالمین چې دې څه قسمه دعا کوي الله وي هغه ټول دعاګانې ولا قبلو سمره اسانه وظیفه ده لا اله الا الله وحده لا شريك له د بخاری شریف حدیث ته د بخاری شریف د بخاری تپوس شریف مبارک کتاب تپوس د علماء نو کې مضبوط حدیث ته نو د شپې پاسه او بیا لاره پاسې دي او دوه رکعات او څلور دی کول او بیا یې د خلک مونږ ته وی مونږ د وظیفه راکې دې د پاره وظیفه راکې مونږ وایو زور کې ولا چې دا وظیفه ده وظیفه په خپل ځای دي او چې دغه وخت کې را پاسې دی او دوه رکعات او څلور رکعات نفل دی وکړل او الله رب العالمین ته ودرې دی الله رب العالمین ته ودرې دی او داغې نه پس ته الله تعالی سوچت نو رسول الله مبارک سوی د مشکات مبارک حدیث دی وی په دغه وخت کې د دې پېشمنی په وخت کې الله رب العالمین ما یلیق بشانه څنګه چې د الله شان سره مناسب دی وی الله دې مونږ به اسمان تراش رحمتونه متوجی او باقاعده د الله د طرف نه دا आवाजونه باقاعده
یرونو دا د رسول الله مبارک د مبارک خلی وینا د قسم پخ دی او د دې حدیث نه یو قسم انکار نه کوي ګوره او نه ته انکار کولی شي او نه دا ویلی شي چې دا حدیث یا کمزور دی یا غریب دی یا دا دی چې دا دغه دی دا ډیر کامل نه دی ضعیف نه پورا مضبوط حدیث دی وی الله رب العالمین دی لومبي اسمان تراشي او دا الله د طرف نه باقاعده د आवाजونه چې څوک شته ګناهګار چې ما نه د خپل ګناهونو معافي غواړي او زه وبخم څوک شته داسې کس چې هغه رزق یې تنګ دی او ما نه رزق غواړي ما نه پیسې غواړي ما نه نوکري او ما نه دغه غواړي او زه ولې رزق ورکم څوک داسې شته چې بیمار دی او ما نه د خپلې بیمارۍ سوال وکړي چې زه ولې شفا ورکم څوک شته چې په پلانکي مشکل کې دی او ما ته جلا وکړي او ما نه سوال وکړي چې زه هغه مشکل حل کم نو ته پاس ووایه که نه یا الله زه غریب یم زه ګناهګار یم زما دا مشکل دی زه خدایه چاله ورشم قبرونو نه دې منې کړی ما دا زیارتونه دې منې کړی ما دا بوتانو نه دې منې کړی ما د بنده د در نه دې منې کړی ما نو خدایه زه یم که نه زه ستا در ته نن پاڅېدلی ما خدایه زما ګناه معاف کړي زما ګناه معاف کړي او د دې سترګو نه یوه اوښکه راوبه یوه اوښکه اوهو د دې یو اوښکې څومره لوی مقام دی وره زما دا جامې دي دا جامې دا په 2 بالټو نه پاکي خو خرابې شي داغونه پرې راغلي او پکې به دغه چې هغه ستانه مې صابون ورزوړی دی بلیچ به پکې اچي او نیل به پکې اچي او پاکې به او لاکې به او څه پکې په 2 بالټو دا نه پاکي او زما دې د الله په ذات باندې قسمي د الله په ذات یو کال نه 10 کال نه 60 کال نه 40 کال نه 80 کال نه 100 کال دی مونږ نه یادو روجیم نه یادو زکاتونه نه یادو 100 کال دی کفر کړی دی کفرانه زندگی دی تیرا کړی دا او دا یو سترګې نه دی دا یو د ندامت اوښکه پرېوته چې خدایه ما معاف کړي دا یوې سترګې اوښکې دی د 100 کالو کفر الله ختموي د اوښکې دومره لوی کمال دی ګورې نو یو اوښکه توی که د شپې الله ته ګناهونه دې معاف کوي قسم دې په دې یو اوښکه باندې دی ټول بدن هغه ټول د زندګۍ هغه ګناهونه دې الله پاک کوي په یو بالټي دا جامې نه پاکېږي او په یو اوښکه باندې ستا د 40 کالو نافرماني د الله وي زه معاف کړم راپاسه د شپې الله ته اوښکه ووایه نو وروڼو د دې مونځ اهتمام وکړئ خامخا اوږدې شپې دي ځکه مې راته دا بیان وکړ الله نه وغواړئ د الله په موږ ډېر زیات احسانات دي قسم دې د الله د شکر د ادا کولو دپاره دغه دی بس اخیری خبره کوم بیا بس کومه ما درته نن ویلو ما یې پوره په یوه نیمه باندې به بس کو دا اخیری خبره کوم او دا بس ستا د یوړه ته ډېره ښکلې پروژي رسول الله مبارک په ټوله شپه الله ته ولاړ عایشه بیبي وایي و یو ځل مې ورته وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپې دې وپړسېدې خپې دې وپړسېدې الله ته او بیا هم الله ته جاړې الله ته د شپې ولاړې سره د دې چې الله ته د امام الانبیا جوړ کړي سره د دې چې الله ته ګناهونه معاف کړي دي مخکینی رستونی واړه غټ د سره د پیغمبر نه د ګناه تصور هم نه کیږي الله امام الانبیا جوړ کړي الله د جنت د دروازې دغه جوړ کړي چې یو انسان به نزي ترسو تنې تلې او ستا امت نی تلې تا سره الله دومره احسانات کړي سړی د دې ټوله شپه الله ته ولاړې اوهو د رسول الله دا یو لفظ دی دا ټول هغه زمونږ د علما وی سمندرې په کوزه کې بند کړی دی وی عایشې بیبي چې زه امام الانبیا جوړ کړی ما ته ټول ګناهونه معاف کړي دي زما په او باندې شیز حلال کړی دی او زما په نه باندې شیز حرام کړی دی چې دومره نعمتونه الله مال را کړی دي نو افلا اكون عبدا شکورا زه د دې خپل رب شکریا ولې ادا نه کړم دا د الله د شکریا دا ادا کولو وخت او شکر چې د کله ادا کړه الله به نورم نعمتونه زیاتې د اخیری خبره کوم بس د دې اجازه راکا بس باقی بیا له واپس کوم موسی علیه السلام شکر پورې راته خبره کوم موسی علیه السلام یو ځل د الله راز چې د الله راز لروانو نو یو انسان ولا مخکې راغی
چې الله اغلط بے انتها نعمتونه ورکړي. موسی علیہ السلام ته وی چرته زوی دا الله راز نظر و یاره الله ته زما یو التجا نکی، یو سوال به ته زما د طرف نه نکی، یو به کوم وایا وی الله ته بووي چې یا الله تعالی دومره نعمتونه راکړي دي چې داغي انتها نشته، بس خدای پاک مال نور نعمتونه مراکې بس دا شته ډیر، بس مال نور نعمتونه مراکا، زما نور نعمتونو ته ضرورت نشته خدایا، بس دا لګ الله ته وایا. ځکه قدم په قدم مال الله نعمت راکې، قدم په قدم الله مال بس الله ته وای چې نور نعمتونه نه راکې. موسی علیه السلام یې لکه عجیب سوال دی وکړ، خو خیر بس عزت وعده مې سره کړی دی وای الله ته چې مخکې دا سلاله یو بل سړی ولید چې لغړ پغړ جامع اډو د سره شتنه او دا خپل اندام مخصوصه د عورت دی د په شګو کې پټ کړی دی، دومره کړی چې ځان یې پټ کړی دی په شګو باندې. موسی علیه السلام ته وی چرته دی موسی علیه السلام وی دا الله راز ده وی یره زما به ته یو التجا نه کی وی ولې به نه وی الله ته وی چې خدای پاک نو دومره قدر خورالو کچې دا جامع قدر خوراک کړه نګ نعمتونه خوراک کنه، زما سره خو هیڅ هم نشته، زه خو دغه شان تر دې پورې چې هغه جامع نشته. نو دی الله ته ووایه، دی الله ته مې ووایه چې مال نعمت راکړي، مال څه دغه راکړي. موسی علیه السلام لاړ الله سره چې راز او نیاز وکړه، بیا ورته د دواړو خبره وکړه. وی هغه یو وایي چې نعمتونه را باندې بند کړه او هغه بل وایي چې څه خوراکه کنه. الله رب العالمین ورته وی دواړو ته یو خبره وکړه، وی چې دا کوم راته وی چې په ما نعمتونه خدای بس ته بند کا کنه، نو دته وای چې بس زما شکر پری، زما شکر دی پری، بس نعمتونه بابا شکر مې مو بس. او هغه بل ته وای چې زما شکر ادا کا. موسی علیه السلام چې راواپس شو نعمتونه والا چې د الک وی الله خراته یو خبر وکړي سی راتلی وی راته وی چې دته وای چې زما د نعمت شکر پری دا زما نعمتونه خطر کم بند بکن وی خواه وی زما خلق پریدا چې زما د بدن هر یو ویخته د الله شکر ادا کوي، زما څنګه شکر پریدم، شکر چرتم نه پریدم. نو بیا الله وی چې نعمتونه به نورم زیاتو، چې شکر زما باسي نعمتونه به نورم زیاتو. ابل کاکا له چراغي چې ویلی ده وی الله را تسوی وی الله را توی چې زما د نعمت شکر ادا کړه. نو هغه وته چې ښا د الله د نعمت کوم شکر ادا کړم، په ما خو جامع نشته. وی دی وخت یو مضبوطه د هوا یو لهر راغی او هغه خوریم تلک په هغه شګم تلک په داسې بربند پاتې شو چې ته زما شکر نشه ادا کول ظالم چې دا خو مې درکړې دی شکر نه ادا کوي او دی شکر ادا کوي. دله مې دومره ورکړ چې دغه نه مې ولا زیات کړ او هغه مې شکر نه ادا کوي، دغه شګو نه مې خلاص کړ. دا الله شکر ادا کوي، دا الله شکر یوازې په دې خولې نه دی چې الحمدلله څلور ډوډۍ مې وخوړې او موټر کې کېناستم، د دې شکر نه دی. د شپې لږ الله ته ودرېږئ، تاسو الله ته ودرېږئ. نو رسول الله مبارک وي د الله د نعمت د ټولو نه لوی شکریا دا چې سړی د الله د شپې الله ته ودرېږي. زه تاسو بیګاله د الله دا نعمت ازمو کې یو څلوېښت ورځې د الله د مونځو کې او الله رب العالمین ته لږې جلاګانې وکړو د پېشمني د مونځو کې چې تاسو باندې الله د هر اړخ نه د نعمتونو او د رحمتونو او د خوشحالو باران وکړي او اس باندې مو ودرېږئ، صرف په دې باندې ودرېږئ چې زه خپل رب سره راز او نیاز کوم. او دا داسې وخت رونو چې قسم په خدای الله ته انسان ډېر نږدې کېږي. زه تاسو بیګاله ان شاء الله وسره وایې او بیګاله الله ته ودرېږئ او د خپلو ګناهونو معافي وغواړئ او دا خوند او مزه والې ان شاء الله بیا به درته پته ولګي چې د الله دقې مونځ کې د دې پېشمني مونځ کې څومره خوند دی او بیا ورپسې د سار او د اخرې بس خبره به د اخرې کومه. رسول الله مبارک وی د دقې سار د دې بانګ نه لږ شان نه مخکې
تر د نور د راختو پورې الله د رزق فیصلې کوي. نو چې ته الله ته په سجده پروتي او الله ته په دعاګانو باندې پروتي، نو ستا د رزق به الله د تنګې فیصله نه کوي. فرشتو ته وایي چې دا خو زما محبوب دی، نورم ولا ورکې. الله دې موږ ټولو ته د دقې منځ او د پاسېدو توفیق را نصیب. درود شریف ووایه. انور بیمار ہے، صحت کے لیے دعا. حجی اللہ دے والا صحت ورکی او انور لدے اللہ صحت ورکی او خدای پاک دې مرض لرکی. او بل د ختم نبوت کانفرنس ته آو د اتوار په ورځ زرونو دا یو اعلان وره، چونکې تاسو ته پته لګي چې په دې ملک کې د ظالمانو څومره ظلم شروع کړی دی. نو د دقې د مخنیوي دپاره د دقې ختم نبوت دا کانفرنسونه دي ان شاء الله د اتوار په ورځ 2 بجې به د ملک سټاپ په ځای کې یو تله ده او هغې کې به یو عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس دی چې هغې ته مفتی فضل غفور صاحب او مولانا اکرام الحق صاحب او نور ډېر جهید علما کرام را روان دي. نو انشاءالله د اتوار په ورځ 2 بجې د 2 نه تر د مازدیګر 4-5 بجو پورې وي. 10 منټه پکې د ایمانی جذبه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عشق او د محبت او دغه د ناموس لپاره انشاءالله شرکت وکړي. بل د اتوار په شپه د جمال دی په دې جمعات کې انشاءالله وتعالی یو منګه روحاني مجلس جوړ کړی دی، ختم دی. نو هغې ته به زمونږ د استاذ العلماء شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب رور دی، مولانا یوسف احمد صاحب، هغه به د دوی جمعات د جمال دی وړوکې شان جمعات دی. عزیر مولوي صاحب پکې امام دی. انشاءالله هغه به د اتوار په ماښام مونځ نه پس بشیر جان او هغه راځي. نو نیمې ګنټې له یا ګنټې له انشاءالله هغې کې شرکت وکړي. بیماری سے نجات کے لیے اور کاروبار کے بر کے لیے دعا ببرتاو کم اخبار طریقہ میرا تقول دا صرف زما پا دعاگانو کار نکی گی پا غیبم کار کی گی و تو پخبر میں انشاءاللہ دا پیشمری پاسا او اللہ تا دعاگانو کا کاروبار کے بدے میں انشاءاللہ برکتی او دا بیماروں نا بدے ملہ دا کی اللہ تعالی صحتم در کی او اللہ رب العالمین. شاہ فیصل قاری سے بیمار دے اسپتال کے دے اللہ رب العالمین دے والا صحت مرکی او دا صلی دیر خی انسان دے نو کو دا چاہ دا سوس کیگی اگرچہ اگر منگتا ندی ویلے نو بیا و سرخفل مالی جانی امداد اغسر انشاءاللہ ہوکے جمال سر رابطوں کے ندی با مغلب یا بوزی نو چستا سو دا ظلن نویستی بھی اگا غطور و رسائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام د پلار نوم سو او پلار یې په کوم دینو. نو ابراهیم علیه السلام نوم په قرآن کې چې ذکر دی نو هغه دی آزر. ځکه دا قرآن کې الله صراحتاً وایي اذ قال ابراهیم لابیه آزر، خو بعضې علما وایي دی د تره نوم و، د ده د پلار نوم طارق و او دیو بوت پرستو بوت سازو بوتان به جوړول په روایاتو کې داسې راځي. او د ده د پلار متعلق په حدیثو کې دادي چې په دین د کفر و. ځکه د قیامت په ورځ به الله رب العالمین د ابراهیم علیه السلام دروان دي چونکې ایمان یې نه دی وروړو نو الله به جهنم ته ګذاري. نو د ابراهیم علیه السلام پلار کافر و. د روزګار د پاره راته دعا وکړه الله دې په مال حال اولاد او په روزګار کې برکت واچوه. زه بس ټیک شو دعا وکړې الله زموږ په حال باندې رحم وکړي، الله زموږ ګناهونه معاف کړي او موږ او تاسو له موږ ټولو له الله ما ته هم دعا وکړئ. ګوره زه هم ګورې د شپې څنګه چې ته وایې چې دی وړې د شپې پاسي زه یې له سهار مونځ له پسه خوار وپاسمه. نو ګورې دا ما ته هم دعا وکړئ، تاسو هم ځان ته هم دعا وکړئ چې الله موږ ټول پاسي دغه د شپې مانځه نه پاره خدای دې موږ ټولو له توفیق را نصیب کړي او الله رب العالمین دې دا چې کوم دا نعمت دی ګوره دې عظیم نعمت دی الله دې موږ او تاسو ټولو ته را نصیب کړي. الله دې موږ له د نیکو اعمالو د عبادت کولو توفیق را نصیب کړي او دې کومو ملګرو چې دا دعاګانو د پاره ویلي دي الله دې د ټولو دا دعاګانې قبول کړي او الله رب العالمین دې زموږ او ستاسو د دواړو جهانو خیر نصیب کړي. الله دې د هر قسم آفات او بلیاتو نو ساتي او خدای پاک دې چې سم د زړه حاجتونه دي ټولې جمعې د ملګرو الله دې د غیب خزانو نه برابر کړي. سو قرضداران دي الله دې د قرض نه خلاص کړي، سو بے روزګار دي الله دې ولدا حق او حلال روزګار ورکړي او د چا اولاد نیوي خدای پاک دې ول نیک عمل اولاد ورکړي او د چا نارینه اولاد نیوي خدای پاک دې ول نارینه اولاد ورکړي او د چا صح حاجتونه دي خدای دې عظیم جمعې د ورځې د خاطر زموږ د ټولو حاجتونو د خپل پټو خزانو نه برابر کړي برحمتک یا ارحم الراحمین.